که هر څومره جانان ګرم دی محترم دی محترم دی محترم دی محترم دی عبید جانا دلته تش اخلاص څوک څه کړي چې د چا سره درهم دی محترم دی وخت نه اخلم ډېر زیات چې راتېر شوی له یو اوږد اضطراب یم راتېر شوی له یو اوږد اضطراب یم لا مړ نه یم خو په مړو باندې حساب یم دا زما د خاموشۍ اخري حد دی دا چې ستا په وړاندې تا ته لاجواب یم دا زما د خاموشۍ اخري حد دی دا چې ستا په وړاندې تا ته لاجواب یم خودپرستو زما ځان له دنیا گیدا درمان سے ہو خودپرستو زما ځان له دنیا گیدا زه په خپله دنیا مس یم نواب یم زه به څنګه د تاریخ په باب څرګند شم زه چې لرې د قلم او د کتاب یم ګیلې نه لرم ستا د بېروخۍ نه ګیلهمن د خپل قسمت خانه خراب یم زندګي مې داسې تېره شوه عابده لکه زه چې راویښ شوی دی او خواب یم شعرونه دي چې که ملا دی او کډم دی محترم دی که ملا دی او کډم دی محترم دی که رقیب دی که صنم دی محترم دی پکې ستا د موجودګۍ احساس څرګند وي پکې ستا د موجودګۍ احساس څرګند وي ستا واده ده که قسم دی محترم دی د مذهب ټیکهدارانو دومره واورئ چې انسان دی بنیادم دی محترم دی دغه ټول د پرمختیارو هیروان دي که کتاب دی که قلم دی محترم دی یو الله دی یو الله دی چې وفا لره محکم دی چې وفا لره محکم دی محترم دی که هر څومره جانان ګرم دی محترم دی محترم دی محترم دی محترم دی عبید جانا دلته تش اخلاص څوک څه کړي چې د چا سره درهم دی محترم دی او دغه معاذ مانیروال او امیر د روډ ته دا شعرونه ډالۍ چې په خوشحالۍ کې د دړو ټوپکو زنګ وباسو موږ د